راجع راوله خیراتي بخیر تازه تکړه چاله حوالی څه ولا دا اوس مې دا ولې قسم به خدای دا بیا په مخ کې ملا یاد ولې اورې سخته دی عمر ډیریږي ستا عمر دغه ډیر سوي دی چې نمرې والله کبل کم دی وک په خدای راجع راوله نو څنګه ها څنګه یې سید بخیر ټریټ و شکر ته څنګه ستم په خیر ولیدلې والله زبر وخت په خیر ما ویني روان وم سړی ولاړ به سګر ستا خواته په ولاد روان وم ښه خدای مال دې سره والله زما هم دا نیت و سړی د سره به ووینې خدا دې عمر مو ډېرېږي عمر جوړه کوم دا تاوان کې کورشا دې دا معده خراب والله کې کوي دا مه کوه دا تاوان درته کوي عجب هېڅ که ولې تاوان کوي معده در خرابوي ګوره په دې زه خبر یم چې نسوار کوم ښه ته په خبرې چې نسوار کوې معده خو نه ده په خبره نو والله په خبرېږي یاره ورکه که اګر سره نشه دې در دغه نشې چې دا نشه کوي هغو کچراني ته ورڅه بوی وایه در دغه په نامې نشه کېږي یاره والله کې وکم بله ولې په دې خاطر والله کې به شی کې به جبته کړی یا و چیز ته که نشه دې را خرابه کړه ته اوس سره کوم سړی زه دغه سړی والله که به شی بیا سم سړی سم سړی خو نه همداسې دا درې میاشتې کېږي چې یادېږي والله کې به شی یادېږي والله که ګوره دا نسوار په قرآن کې به شی نسوار والله نشه دې را خرابه کړه شاوه میز ګټه نه کوي والله کې کوي غاښونه در خراب باور وکړه چې نشه طبیعت یې را خراب کړي په سر یې را درد کړله د کومې خوا را باندې پېښ شولې ګوره خبره نه پوهېږه قسم په خدای دا چکن وړم دا ادې نسوار کوي په قسم کې به شی کړي په والله ګوره سم دم پر لاره روان وم ما دې اورېدله وم ته باور وکړه ښه په والله ګوره داسې مې را باندې ګران هم دی مګر ډېر بد مې ځینې راغله په څه خطر بد مې راغله نشه یې را خرابه کړه په والله نسوار قسم په خدای دی نه دی نشه تاوان کوي ښه هغه خبره صحیح ده خو زه درته دغه وایم په والله که ګر سره په شک ما خبره قسم په خدای دا نفر که نوی راغلی نن مې د دې دوه ګزه نیستلې په ځمکه زما خبره واورېدې جنجال هغه بیا وروسته وکړې ته د قسمونه ولې اخلي ما په قرآن کې ما په والله که اخیستی دی په قرآن کې ما قصیده واخیستې ده اوس دا اوس چې دغه نه دی واخیستې قسم تا خو ده واخیست تا ما په والله ده واخیستې دغه نه دی اوس چې قسم اخیستې په قرآن کې مې اخیستې دغه نه دی ته ولې قسمونه اخلې ما نه دی دی قسمونه اخلې زه نه اخلم دا اوس دغه دی ولیدل دی ولیدل دی ملامت شو دا دی قسم به خدای چې ملامت شو ته ولې قسمونه اخلې دغه نه ما نه دی قسم پر چشمه کله ما قسم واخلې دغه نه تا واخیستې قسم په خدای که موږ قسمونه اخلو څه په قرآن کې ګر سره کې ما اخیستې ته ناکه ورور راغلی جنجال دې خراب کړي ما په قرآن کې اخیستې دی خپله د کار نه څخه ورور اعصاب دې خراب او لاړ ته قسم په خدای که به شي په یېړې ځه لاړ شه د چیش خبره واوره ځان وکښې ولاړې ته دا قسمونه ولې اخلي دا څونه غټه ګناه لري ما په قرآن کې قسم اخیستې دا بل واخیستې دغه نه دی چې اوس چې قسم واخیستې دا قسمونه ما اخلي ته ګر سره څوک یې په شي ولاکه پوهېږې ګورې دا قسمونه چې دا ډېره سخته ګناه لري قسم څوک پر دې مازې خبرو باندې ګر سره نه اخلي اوله خبره خو دا دی ستا انډیوال و زه د مخ نیسې یا زه د یوه پیروي نه ولاکه به شی ستا انډیوال دی زه ته ستا حق خبره کوم حق خبره نو خدای به جم را ګرځولې وای هغه ولاړې ته خبره کله اورېده چا دا اوس تاسې اول قسمونه پر چیش باندې پر د مازې خبرو قسم اخیستل دا سخته ګناه ده قسم خالي د الله پر نوم قسم صحیح کېږي پر دې نورو شیانو باندې ګناه لري او بل پر دې بانډار کوئ یا یو ځای یو چاته زنګ والي یا مسخرې کوئ قسمونه اخلي په دې خبرو کې دا ډېره سخته ګناه لري قسم سړی چې بیخي سخت مجبور سي بیخي د مرګ ژوند خبرې یا داسې د باور خبرې د الله په نوم باندې څوک قسم واخلي بیا د یو چا باور هم پر راځي او قسم هم ځای ته ځي دغسې پلتو قسمونه ستاسې پر کورنۍ باندې بد اثر کوي ستاسې پر شتمني او مال دولت باندې بد اثر کوي ستاسې پر اولادو باندې بد اثر کوي نو تاسې دا قسمونه دا مه اخلي اول ولاړې اوس په خدای غلطي راسه وسوله آفرین د دې پیسه کوشش وکړه چې په دې مازې خبرو کې قسم وانه اخلي دا هم بیا عادت کېږي بیا په قرآن کې واخم دغه دې اوس بیا واخلي کوشش وکړه چې بیا نه اخم بس بخښه کوه بیا په قرآن کې قسم واخم بیا اګر سرې په ژوند نه اخم قسم درته وکړي او دی به م را ګرځی بیا سمه د هغه ملګري ته جم بیا ووایه که بیا ما ولي ما ته زنګ راووایه زه خپل نصیحت درته کوم تو قرآن کې بیا پرېږدې سمه د قسمونه مه اخله سمه نه اخم د خدای په امان دا قسمونه خو اوس تا د عادت ګرځېدلي دي ګر سره خدای پاک چې هدایت راته وکړي الله چې راباندې ورحمېږي